په پنجشیر کې د طالبانو او د حمید خراساني د کسانو ترمنځ وسلواله نښته شوې ده. سلام ستړي مه شئ، پوره جزئیات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. سوله ټي وي چینل تل ستاسو په چوپړ کې. په پنجشیر ولایت کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو او عبدالحمید خراساني د کسانو ترمنځ وسلواله نښته شوې ده. د سرچینو په وینا دا نښته د یکشنبې په ورځ د مرغومي په 15مه نیټه له غرمې وروسته هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو د دغه ولایت په عنابه ولسوالۍ کې یو ځوان په ډزو سره وواژه. د پنجشیر ولایت لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر عبدالحمید خراساني له 8 صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې دا خبره تایید کړې ده. هغه زیاته کړې دا نښته له هغې وروسته پیل شوه چې طالبانو په عنابه ولسوالۍ کې یو بېګناه ځوان په ډزو سره وواژه. خراساني وویل چې د هغه د ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته درېدلې او پوځیان د تیارسۍ په حال کې دي. د ویلو ده چې د طالبانو لخوا د دغه ځوان له وژل کېدو وروسته د عنابې ولسوالۍ اوسیدونکو لاریون وکړ او د وژل شوي ځوان مړی د ولایت مقام ته ولېږداوه. عنابه ولسوالۍ په دې وروستیو کې د طالبانو او د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبهې ځواکونو ترمنځ د نښتو ډګر و.